په تېره ویډیو کې موږ د فکتور نیونې لپاره څو طریقې وکارولې او درې مثالونه هم پکې کار کړل چې دا د فکتور نیونو د ځینو طریقو لپاره یو تکراري ویډیو وه او همدارنګه موږ دا هم په دې هم خبره وکړه چې څه وخت موږ کومه یوه طریقه استعمالولی شو او کارولی شو. په دې لومړۍ طریقه کې موږ وکتل چې یوازې دی کې موږ یو مشترک فکتور ونیولو او زموږ کار ورسره ختم شو او دا افاده په دوه فکتورونو تجزیه شوه. په دوهم مثال کې موږ مشترک فکتور هم ترې وویسته او همدارنګه بیا موږ ولیدل چې هغه د فکتور نیونې عمومي یا ډېره لومړنۍ طریقه چې هغه موږ کاروله هغې په مرسته موږ وکولی چې په دوه فکتورونو تجزیه کړو چې موږ دوه داسې عددونه پیدا کړل چې جمع حاصلې دغه د لومړي درجه مجهول ضریب وي او د ضرب حاصلې موږ سره د ثابت عدد څخه عبارت وي. همدارنګه په دریم مثال کې موږ کولی شول چې په همدې طریقه دا حل کو او یا هم موږ ویلې چې دا موږ د کامل مربع په شکل هم حلولی شو چې په دواړو طریقو کې موږ ته عیني ځواب په لاس راکولو. اوس راځو ځینې نورو طریقو باندې کار کوو او نور مثالونه پکې کاروو. نو دلته موږ سره مثال دی و ایکس مربع منفي 3/5. تاسو ویډیو ودروئ د فکتورونو لاسته راوړلو کوښښ وکړئ. نو دا ما په دې شکل دا مثالونه جوړ کړي چې په هر یو کې موږ دغه مشترک فکتور پکې ولرو. نو راځو دې کې موږ پوهیږو چې و دې کې مشترک فکتور دی نو لیکو و ضربې دلته به ایکس مربع پاتې شي او دلته به 9 پاتې شي. نو سمدستي ښایي تاسې پوه شئ چې دا یو څه شی دی د مربعاتو د تفاضل څخه عبارت دی کوم چې ایکس مربع منفي 3 مربع شکل ته موږ لیکلی شو. ایکس 3 مربع خپله 9 کېږي. که چېرې تاسې د مربعاتو د تفاضل په شکل چې کوم پولینومونه دي د هغې د تجزیې سره بلد ناست نو کولی شئ چې د دې خپلې ویډیوګانې تاسې وګورئ په خان اکاډمي کې. نو راځو اوس موږ دا په دې شکل تجزیه کوو چې لیکو دلته و په خپله او بیا راځو دا برخه تجزیه کوو. دا د مربعاتو تفاضل دی چې موږ په دې شکل دا تجزیه کوو چې ایکس جمع 3 او ایکس منفي 3. نو ایکس مربع منفي 9 خپله دا شی شو. خو که چیرې موږ دلته لږ پام وکړو دا همغه طریقه چې مخکې ویډیو کې موږ کارولې وه همغې نه لږ څه مختلفه ښکاري خو په هغې طریقه هم دا حلیږي. مثلا که چیرې موږ ولرو چې ایکس مربع دا موږ په دې شکل ولرو چې ایکس مربع منفي 9 او بیا منځنی حد دا موږ داسې واخلو چې جمع 0 ایکس سره. نو موږ دوه داسې عددونه پیدا کوو چې ضرب حاصلې منفي 9 وي او جمع حاصلې څو وي 0 وي ځکه دلته د دې ایکس لومړی درجه چې دی د دې ضریب 0 دی. نو موږ پوهیږو چې 9 څو دانې فکتورونه لري 3 فکتورونه لري 1 او 9 او 3 او 3. نو دا چې 9 عدد څه شی دی 9 عدد منفي دی نو معنا چې د دوړو کې به یو عدد منفي وي. که چیرې یو منفي او 9 کو بیا دا دوړه سره جمع شي 0 نه کېږي. که چیرې 3 او 3 دا دوړه راواخلو 3 ضرب 3 9 کېږي او د دې دلته علامه منفي ده نو یو به پکې منفي شي 3 منفي 3 او 3 منفي 9 کېږي او دا سره جمع شي 0 کېږي. نو موږ اوس کولی شو چې ولیکو ایکس جمع 3 او ایکس منفي 3 دا په دې شکل دا تجزیه کېږي. خو په هر صورت که په دې طریقه لاړو شو لږ اوږده راځي او دلته چې موږ د مربعاتو تفاضل په طریقه لاړو لږ څه لنډه طریقه په لنډ وخت کې موږ دا حل کړه خو دا هم طریقې کېدی شي. راځو یو بل مثال کاروو. راځو لیکو 2 ایکس مربع جمع و ایکس جمع 3. نو هر کله چې دلته لومړنی ضریب یو ونه وینم نو راځم دې کې ګورم چې څه شی پکې مشترک راخستی شو. خو دلته ګورو چې و او 3 دواړه په 2 باندې نه ویشل کېږي. دا 2 پکې مشترک اخلو بیا دا پې نه ویشل کېږي. نو زه نشم کولی چې هغه طریقه چې ما مخکینی ویډیو کې وکاروله یا دې ویډیو کې چې موږ کومه وکاروله چېرته چې د ایکس ضریب ایکس مربع ضریب یو و په هغې طریقه موږ لاړ شو. نو کله چې داسې حالت سره مخ شو نو موږ ته دا اشاره راکوي چې دلته د ګروپ بندۍ په طریقه باندې فکتور نیونې طریقه سمه تمامیږي. نو د ګروپ بندۍ په طریقه باندې چې موږ دا په فکتورونو تجزیه کوو په هغې کې موږ دوه داسې عددونه لاس راوړو چې د جمع حاصلې څه شی وي A جمع B دا باید مساوي له و سره وي او همدارنګه د هغوی د ضرب حاصل دا به مساوي کېږي. اوس دې په ځای چې موږ یوازې 3 وایو دا به وایو چې 3 ضرب 2 وي یا 2 ضرب 3 سره مساوي وي. او که چیرې تاسو وایئ چې دا خو موږ مخکې هم په همدې طریقه کار کولو خو مخکې طریقه کې به دلته توپیر دا و چې دلته به موږ سره یو و نو هغه یو موږ ورسره نه لیکلو. دا چې اوس دا یو نه خلاف شو نو ضرور ده چې دا ورسره څه شی وکړو A ضرب B دا باید مساوي شي له څو سره دغه
لومړی ضریب ضرب دغه ثابت حد د دوی دواړو د ضرب حاصل سره. او دا چې دا ولې کار ورکوي دا موږ د ګروپ بندۍ په طریقه د فکتور نیونې په ویډیو کې دا موږ په دې باندې تفصیلي خبره کړې وه. نو تاسو کولی شئ دا هلته وګورئ. دا کومه جادویي خبره نه ده. نو اوس موږ داسې دوه عددونه پیدا کوو چې جمع حاصلې 7 وي او د ضرب حاصلې 6 وي. نو پوهېږو چې دواړه عددونه هم علامه دي. دواړو عددونه علامه یو شی ده او دا چې جمع حاصلې مثبته ده، دواړه مثبت دي. نو راځو موږ وایو چې 1 او 6 داسې دوه عددونه دي چې سره ضرب شي 6 کېږي او چې سره جمع شي 7 کېږي. نو اوس راځو موږ دا داسې لیکلی شو چې دې لپاره به موږ دغه د منځنی حد چې دی منځنی حد به راخلو، دا یو حد، او دا به د A او B په ګروپونو باندې ویشو. دې دپاره موږ لیکو چې 2x مربع لیکو جمع 6x او جمع 1x، دواړه چې سره جمع شي بیرته 2x پلاس راکوي او جمع 3 سره. اوس راځو موږ دلته څه شی کوو، دا په ګروپونو باندې ویشو یا ګروپونه پکې جوړو. نو لومړی ګروپ به دا یو شي. په دې ګروپ کې موږ 2x دې کې مشترک نیولی شو. نو دا به ولیکو 2x دلته به پاتې شي x جمع 3 او همدارنګه دا یوه برخه چې دا به پاتې شي 1x په ځای هماغه خپله x لیکو x جمع 3 سره. او دا چې موږ دې نه قوسونه تاو کړو، اوس تاسو ته دې کې یو ځانګړی شکل ښکاري. په دې دواړو حدونو کې موږ سره x جمع 3 دواړو کې څه شی دی؟ مشترک دی. نو موږ کولی شو چې توضیحي خاصیت بیرته په شا روان کړو او یا داسې چې دې دواړو کې x جمع 3 مشترک ونیسو. دا به مساوي شي، دا به شي دا چې ته بیرون وباسو نو x جمع 3 مو ته بیرون وویسته. دلته موږ سره پاتې شو څه شی؟ دلته پاتې شو 2x او دا چې له دې څخه پاتې بیرون وځي دلته 1 پاتې کېږي. نو لیکو چې جمع 1 او په دې شکل موږ دا په فکتورونو تجزیه کړ. نو لکه مخکې چې ویلې دا د فکتور نیونې مختلفې طریقې وي او کېدای شي ځینې یو طریقې ځینې وخت تاسو ته لږ څه ستونزمنې ښکاره شي، خو ټوله خبره پکې همدا راټولېږي چې موږ داسې دوه عددونه پکې پیدا کوو چې د جمع حاصلې دغه منځني حد ضریب څخه عبارت وي او د ضرب حاصلې مساوي وي دغه عدد ضرب دې عدد سره. نو لکه مخکې چې موږ ویلې دا ټولې د فکتور نیونې مختلفې طریقې وي. کېدای شي ځینې وخت لږ څه ځینې شکلونه لږ څه ستونزمن وي، خو عمومي خبره ټوله پکې همدا ده چې موږ داسې دوه عددونه پکې پیدا کوو چې د جمع حاصلې د منځني عدد ضریب وي او د ضرب حاصلې دغه ثابت حد او د لومړي حد ضریب د ضرب حاصل څخه عبارت وي. او چې کله دا کار موږ ترسره کړه بیا موږ کولی شو چې دا په ګروپونو باندې تجزیه کوو او همداسې د مشترک فکتور نیونې عملي همداسې مخ په وړاندې بوځو. په دې حالت کې دلته موږ سره یو ځانګړی حالت چې دلته ضریب موږ سره یو. نو کله چې موږ د دې دواړو نه x جمع 3 وویست دلته موږ سره یو پاتې شو او دلته موږ سره قوس کې پاتې کېږي 2x جمع 1. نو که چیرې دلته موږ چې کومې طریقې ذکر کړې دې سره تاسو بلد اوسئ نو تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې هر ډول دغه دوهمه درجه پولينومونو د دې تجزیه کې کار وکړي. خو که چیرې بیا هم دا فورمولونو کې یو هم پکې کار ورنه کړي بیا موږ د دې لپاره یو ځانګړی فورمول لرو چې کېدای شي تاسو ورسره بلد اوسئ او یا که بلد ناست یې وړاندې بیا موږ پکې کار کوو.